ډیرو ګرانو نازولو ماشومانو سلام. هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. نن مې تاسو ته یوه بله خوږه او لنډه قصه راوړې. دا قصه د 4 کلنو 5 کلنو ماشومانو دپاره ده، یعنې بیخي د وړو ماشومانو دپاره ده او ډیره خوږه قصه ده. اسرا او د هغې کوچنی پیشو. دا یوه ډیره خوږه قصه ده. اوس به یې زه تاسو ته ولوانم. ښه غوږ ورته ونیسئ چې په آخر کې بیا پوښتنې در ځنې لرم. او دې تصویر ته وګورئ. دغه وړه نجلۍ چې دلته په تصویر کې ده، دغه څوک ده؟ اسرا ده. او د وړه پیشکه هم د دې ده. نو راشئ چې زه درته قصه ولوانم. اسرا یوه وړوکې او مهربانه نجلۍ وه. هغې یوه سپینه او ښکلې پیشو درلوده چې تل به یې ورسره لوبې کولې. پیشو ډېره شوخه او شریره وه او تل به یې دې خوا او ها خوا منډې وهلې او خیزونه به یې وهل. یوه ورځ پیشو د کور په باغچه کې یو ښکلی او رنګه پروانه ولیده. پروانه خو تاسو پوهیږئ، ځینې خلک ورته شاوپرک وایي او ځینې خلک ورته پروانې وایي. دغه په تصویر کې چې تاسو ګورئ، دغه پروانه ده. څومره ښایسته ده، خالخالي او رنګه. پیشو په ډېرې چټکۍ او شوق سره د پروانې په لور منډه وکړه او ورته یې میاو وکړ. ښه حتما د پیشو هم خوښ شوی، دغه پروانه یې خوښه شوې چې داسې په تیزۍ یې ورته منډه کړې او میاو یې ورته کړی. مګر پروانه وډاره شوه او ولړزېده. په اندېښنه یې ورته وویل: ته څه کوې؟ زه له تا نه ویرېږم. پیشو په خندا ورته وویل: نه مه ویرېږه، زه یوازې غواړم له تا سره لوبې وکړم. اسرا چې دا صحنه کتله، پروانې ته یې په مهربانۍ وویل: ولې ویرېږې؟ مه ویرېږه، زړور اوسه. زما پیشو بې ضرره ده او یوازې غواړي تا سره لوبې وکړي. له دې وروسته اسرا پیشو په غېږ کې واخیسته او په آرامۍ یې له پروانې لرې کړه، تر څو پروانه بیا په آرامه زړه والوځي. ډېر ښه. تاسو خو قصه واورېده د سپینې وړې پیشو او چې د اسرا پیشو وه او د پروانې قصه هم واورېده. ګرانو ماشومانو، خدای دې وکړه چې دا قصه هم خوښه شوې وي او د ما پوښتنو ته ځواب هم وکړی شئ. نو زه تاسو ښایسته غږونه نشم اورېدی. زه پوښتنې تاسو نه کوم، خو تاسو خپل مورجان، پلارجان یا مشر ورور او خور ته ځوابونه ورکړئ چې دوی پوه شي چې تاسو په قصه پوه شوي یئ. کوم قصه ډېره خوښه شوې وي، 2 ځلې 3 ځلې واورئ او د تصویرونو نه یې هم خوند واخلئ. پوښتنې به در ځنې وکړم. لومړۍ پوښتنه: اسرا څوک وه؟ دویمه پوښتنه: د اسرا پیشو څه رنګ وه؟ درېیمه پوښتنه: پیشو څه کول؟ څلورمه پوښتنه: پروانه ولې وډاره شوه؟ پنځمه پوښتنه: اسرا پروانې ته څه وویل؟ او شپږمه او آخري پوښتنه: که تاسو د اسرا په ځای وای څه به مو کړي وای؟ کله مو چې ولیدل چې پروانه د پیشو نه وډاره شوه، نو تاسو به څه کړي وای؟ دغه ځواب هم ورکړئ. نور تاسو په خدای سپارم. د بلې خوږې قصې. تاسو ټول ښه وخت ولرئ، خوشحاله واوسئ. د خدای په امان.